السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې په هیډر بار کې د ویډیوز اپشن په ټوش ښکاره کړئ. یعنې ملګرو په فیسبوک کې چې کوم د ویډیوز اپشن راځي د زیاترو خلکو په موبایل کې دغه اپشن نه وي، نو دغه به تاسو څنګه ایډوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو د فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، تاسو اوس زما یې لیدلی شئ په هیډر بار کې چې د هوم اپشن سو، ګروپ اپشن سو، پیج سو، نوټیفیکیشن سو او پروفایل سو. نو ګوره اوس زه غواړم چې دلته د ویډیو اپشن کې اډ کړم، یعنې فیسبوک ویډیوګانې چې کومه کې راځي زه غواړم چې هغه اپشن کې اډ کړم. نو د دې لپاره ملګرو تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، دغه رقم تاسو لاندې راسئ. دلته به تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، بیا به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم تاسو لاندې راسئ. دلته ملګرو یو اپشن ده، د دغه اپشن نوم د ملګرو شارټ کټ بار. دغه اپشن به تاسو پیدا کړئ. نو ګوره کله چې تاسو شارټ کټ بار پیدا کړئ، نو زه په شارټ کټ بار باندې کلیک کوم. نو ګوره ملګرو اوس دلته د ګروپ اپشن سو، د پیج اپشن سو او واچ سو. نو ګروپ پیج خو الریډي هلته ولو او دغه رقم زه غواړم چې د واچ اپشن یعنې د ویډیو چې کوم اپشن و زه غواړم چې دغه کې اډ کړم. نو د دې لپاره ملګرو دغه اپشن دلته آف ده، دغه به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. کله چې دغه تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ، دغه رقم تاسو په بیک باندې ووځئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ، دغه به تاسو بیا فیسبوک له دې څخه وباسئ او بیرته به فیسبوک خلاص کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو فیسبوک خلاص کړئ، دویم وارې به هغه اپشن بیرته چې شي خپله کې راغلی وي. نو ګوره دغه د ویډیوز کوم اپشن و هغه دلته اډ سو. نو اوس دغه په دغه طریقه سره ملګرو تاسو کولی شئ چې د ویډیوز اپشن د فیسبوک څخه پټ کړئ او ښکاره یې کړئ. نو ملګرو که اوس تاسو غواړئ چې دغه پټ کړئ او ښکاره یې کړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي. که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي خپل نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.